یو ځای مې یو قصه ولوستل، باور لرم چې دا قصه به تاسو هم لوستي او یا به بخیر ته چا درته قصه کړي. خو د هغې قصې موضوع زه ستاسو سره هم شریکوم، خو په هغه قصې کې یو شیان ما زده کړل چې غواړم هغه ستاسو سره په لنډه در سره شریک کړم. یو دشت بیابان کې، یو د غره لمن کې، یو ښه سرسبزي کې، ټوله سرسبزي د غیر چاپېره هر ډول امکانات حیواناتو لپاره شته ده چې هم ځان په ماړه کې او د څښاک اوبه هر څه. خو د دې سره څنګ کې یو ساحه ده، یو ګردی ځای دی چې په هغه کې یو د ګلو یا د لوشو یو داسې کډل غوندې جوړ دی، یو صحرایي یا دشتي آس دې کې ولیدلی. نو دا آس په هغه ګلو کې چیل دی او هغه داسې یو سترېښناکه خواص لري چې ور ولیدل بیا د وتلو لاره د مرستندوی کس په واسطه باندې ستونزمن کار دی. نو دې کې د ماحول څو کسان په دې پیښې باندې د دې پیښې سره مواجه سي، وګوري چې آس دی او لیدلی په دې ګلي کې. کله چې دوی هغه خپلې ابتدایي څېړنه کوي داسې احساس کوي چې ګویا کې د خلاصون لاره نشته. خو په دې ماحول کې یو کس دی په دې ټولګه کې چې هغه د دې جغرافیې د دې سیمې د دې د ټولو شیانو سره ښه بشپړه اشنایي لري. هغه یو مقدار مخکې ته دی چې اقدام وکړي یا تناو راواخلي چې هغه سره مرسته وکړي، غاړه ته واچوي، پښې ته واچوي، یا څوک په ګډ سي هغه راوباسي. مخکې ته دی چې دا اقدام وکړي هغه یو مقدار د دې ګلو څخه یا د دې لوشو څخه راواخلي، د هغه د لزوجیت چې کوي، چې کله چې کې په دې باندې پوهېږي چې دا مستقیم اقدام ناشونې خبره ده او د دې څخه خلاصون هم ډېره ستونزمنه ده، بس د مرګ و ژوند خبره ده. نو خپله د دې سره څوک مرسته کوي، بس د ژوند پاتې کېدل چانس آس ته نور هم کمی شي. هغه یو ډېر ښه فکر لري. دا شخص داسې فکر کوي، وایي هر انسان په خپل کې، په خپل ځان کې، هر حیوان په خپل ځان کې داسې یوه انګېزه لري چې بعضې وخت هغه ورته متوجه ده. هغه دا ده چې په ځان تکیه ده، خپل پر ځان باندې، خپل اعتماد په نفس، پر ځان تکیه. او ځینې کارونه دوی په ژوند کې چې یوازې موږ د ځان لپاره کولی شو، بل څوک یې نه شي. نو هغه مخکې د دې چې پړی هلته واچوي، مخکې هغه دي چې څوک ورسره کومک وکړي، دا حیوان دی راوباسي. نو دا شخص وایي زه یو فکر لرم، هغه دا دی چې موږ یوازې کولی شو چې دا آس د دې ځای څخه داسې راوباسو چې هغه دی خپله وغواړي. نور ملګرو څه پوښتنه کوي، وایه څنګه پوهېږي دا خو حیوان دی چې دی به خپله ځان څنګه راباسي؟ وایي په دې کې داسې یو په هر حیوان انسان کې داسې یو څه شته چې ځینې کارونه به د ځان لپاره خپله کوي. وایي صرف موږ ورته محیط برابرو. دا محیط فکر وکړه چې یو ملګری ته څوک په ځمکه ولیدلی ته یې لاس راپورته کوي، بس موږ دومره کار کوو چې یو محیط ته برابر. وایي څنګه؟ وایي تاسو هغه صحرایي دښتې آسان چې تاسو ګیر کړي په تناوب باندې ولستلي دي، تاسو هغه راوړئ. هغه چې راوړي نو بس څو کسان دي د آسان په دې دښت کې لګوي، په دې دښت کې لګوي، خو د دغه ځای څنګ کې کوم ځای کې چې دغه آس هلته په دې کې چیل. نو دوی صرف کنټرول د آسان په خپل شوق او انګیزې سره د بند څخه راپشې سوي یا رایلې سوي دي، راغلي د دې کنډوارې یا دغه ځای کې چې دا لوشو ګل دي آس پکښې کې چې د دې شاوخوا به آسان په ډېر سپیډ باندې داسې هلخیز ځغلي. دغه آس چې چیل دی دا چې کله د دا نورو شوق ته ګوري، د نورو آزاد پرواز ته ګوري، دې کې خپل هغه انګېزه را ژوندي سي. نو دوی په خپل توانایي، په خپل قدرت، په خپل هغه وړتیا چې په دې کې شته د دغه لوشو څخه یا دغه ګلو څخه ځان راباسي او د نورو آسانو په قطار کې لوبېږي، پرواز کوي. که موږ تاسو دې ته ځیر سو په ژوند کې، موږ تاسو ډېر داسې څه شته، داسې فکتورونه شته چې زموږ تاسو د پرمختګ سبب ګرځي یا د پرمختګ خنډ ګرځي. خو
خو هغه فکتور پسې باید وګرځو کوم چې زموږ تاسو د پرمختګ سبب ګرځي او هغه محیط باید ښه وپېژنو، هغه اعتماد په نفس چې موږ تاسو کې شته هغه باید ژوندی وساتو. داسې نه ده چې په ژوند کې هر څوک زموږ لپاره هر کار کوي. باید موږ تاسو په ژوند کې یو ښه لوبغاړی اوسو. ډېر دوستان شته، ډېر ملګري شته، زیاتره وخت زه ورسره په تماس کې یم، دوی د ژوند څخه شکایت کوي. نو یو نیم وخت زه په خطا په ټوک ورسره وخم شه، کله چې زه د ژوند شرایط سنجوم، دا مثبت، دا منفي، دا مثبت، ګورم چې مثبت اړخونه د ده ډېر دي خو د هغه څخه استفاده نه کوي. او بس دا یو نقطه ده چې افغانستان دی نه جوړېږي، دا زموږ څخه پاتې ده یا دا ستونزه دی. هغه څه ګورئ، صرف لږ سترګې پټې کړئ، لږ سترګې پټې کړئ او فکر وکړئ چې څومره امکانات تاسو لرئ چې د هغه څخه تاسو استفاده نه کوئ. هیڅوک د چا لپاره د زړه له کومې کار نه کوي پرته له پلار او مور او ورور. هغه ورور یې هم درته نه کوي بعضې وخت، ځکه چې هغه به خپل ګټه پسره پرتله کوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو خپل پر وړتیا باور ولرو، په محیط کې هغه څه ووینو کوم چې موږ تاسو خوشحاله ساتي. د خوشحالۍ لیک تعقیب کړئ، هغه مسیر تعقیب کړئ، انګېزه ولرئ، اعتماد په نفس ولرئ، فکتورونه مثبت او منفي وپېژنئ. دا ده چې موږ تاسو د بریا او په ټولنې کې د یو ښه موقف څښتن ګرځولی شي. ژوند ښکلی دی که ښکلی ولمانځو.